د پاکستاني پوځ لوی درستیز یو ځل بیا پر افغانستان تور پورې کړی چې له خاورې یې دوی ته ګواښونه متوجه دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پاکستان د پوځ لوی درستیز یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د پاکستان پر وړاندې د ترهګریزو پلانونو او د نفوذ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جنرال عاصم منیر د خپل پوځ له قماندانانو او جګپوړو پوځي افسرانو سره په یو کنفرانس کې دا اندېښنې شریکې کړي او ویلي دي چې لا هم د افغانستان له لوري دوی ته د بریدونو ګواښونه متوجه دي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان له خاورې د دوی خاورې ته ترهګر ورځي او هلته د دوی امنیتي ځواکونه او بېګناه وګړي په نښه کوي. او بل خوا سیګار وایي امریکا له افغانستان سره تر اوسه پورې 11.19 میلیارده ډالره مرسته کړې ده. سیګار وایي تر همدې تېرې اپریل میاشتې پورې امریکا متحده ایالاتو د افغانستان تر ټولو لوی مرستندویه هیواد پاتې شوی دی. سیګار د دغه جدول په خپرولو سره ویلي وروسته له هغه چې 2021 کال په اګست کې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او بیا د 2024 کال تر اپریله پورې له افغانستان سره 11.19 میلیارده ډالره مرسته کړې ده. سیګار لیکلي دغه مرسته له افغانستان او په ځانګړي ډول افغان پناه غوښتونکو سره شوې ده. دوستانو دا او د نن ورځې چمتو کلي خبرونه تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.